درنو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ. دا د یو ځل بیا له هنډبوک جرمني څخه ستاسو په خدمت کې یو او نن په جرمني کې د زده کړو په فرصتونو، د انټیګریشن په کورسونو، د ژبې په زده کړو، همدارنګه لوړو زده کړو او نورو فرصتونو باندې خبرې کوو. زما سره میلمه ښاغلی سلیمان اتمر دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی اتمر. مننه، تاسو نه ګران لیدونکي. مخکې دې نه چې زه د ښاغلي اتمر سره خبرې پیل کړم، د هغه نه پوښتنې وکړم. زده کړو په فرصتونو هیله ده چې دا ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او که څه پوښتنه لرئ همدلته یې موږ ته په کمنټونو کې ولیکئ. او یو بل خبرتیا ده چې موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د خپل ویب سایټ د لارې د هغو خلکو لپاره چې لوستل نشي کولی یا حوصله د ډېرو اوږدو چپټرو د لوستلو لري، د خپل چپټرونه په غږیزه بڼه وړاندې کړو. که څوک په دې اړه تجربه لري یا مخکې دا ډول په نورو ویب سایټو کې دې ته ورته څه لیدلي وي، هیله ده له موږ سره خپلې تجربې شریکې کړي. که څوک په برلین کې نږدې اوسي کولی شي زموږ دفتر ته راشي، دلته موږ ته خپله شمېره یا پته پرېږدي، زه به بیا ورته ادرس ولېږم د دفتر. کولی شي له نږدې نه سره ووینو، خبرې وکړو چې دا کار تاسو ته څومره ګټه کوي یا باید څه وشي. زموږ د دې اونۍ موضوع د انټیګراسیون کورسونه وو. اگر چې ډېر دوستان به پوهیږي چې څه ډول یې پیل کړي، متاسفانه چې زموږ ستاسو د خلکو لپاره ځینې وخت فرصتونه کم وي، لږ مشکل وي. خو هغه کسان چې د انټیګراسیون کورس اجازه لري، قبول شوي دي، هغوی ته بیا خپله دولتي ادارې چې دي هغوی ورته لارښوونه هم کوي چې چېرته کورس پیل کړي. دا خو معمول ډول تاسو پوهیږئ د آینس نه شروع کېږي تر بې آینس پورې د جرمني ژبې دوره لري او ورسره په څنګ کې د اورینټیرم کورس لري چې په هغې کې د جرمني د تاریخ او کلتورو دې ته ورته شیانو په اړه موضوعات راځي چې هغه به تکمیلوئ. خو که چېرې څوک د انټیګراسیون یا انټیګریشن یا ادغام کورس ته لاسرسی ونه لري، هغوی باید څه وکړي؟ د هغوی دپاره ډېر د آنلاین زده کړو نور فرصتونه شته، یا ځینې وړیا کورسونه دي چې د رضاکارانه مؤسسو د خوا وړاندې کېږي یا بنسټونو د خوا وړاندې کېږي. تاسو کولی شئ له هغو سره اړیکه ونیسئ. په هنډبوک جرمني کې په ویب سایټ کې موږ په دې اړه ټول هغه معلومات چې دي هغه خوندي کړي دي، ځای پر ځای کړي مو دي. تاسو کولی شئ هلته ورشئ او هغه لینکونه وګورئ. همداسې د هنډبوک جرمني په لوکل سرچ یا سیمه ییز لټون په پاڼه کې دې ته ورته هر څه فرصتونه چې وي تاسو کتلی شئ سرچ کړئ. که څه پوښتنه لرئ نو بیا موږ ته کمنټونو کې ولیکئ یا مسیج وکړئ یا ټلیفون موږ به تاسو سره انشاءالله چې مرسته وکړو. اوس راځم ښاغلي اتمر ته غواړم د ده نه واورم په لومړي سر کې چې په جرمني کې د کډوالو دپاره د زده کړو کوم فرصتونه شته؟ سلام مجدد تاسو ته او د ګرانو لیدونکو ته ورسیږي. افغان کډوال لپاره اول باید دا ووایم چې په دوه بخشونو کې دا ویشم چې یو هغه افغانان دي چې په خپل افغانستان کې ژوند کوي او د هغوی لپاره چانس د تحصیل په جرمني کې شته دي، او یو هغه کډوال افغانان دي چې دلته ژوند کوي او تحصیل نه محروم پاتې دي. دوی کولی شي چې په مختلفو سطحو کې دي موږ کولی شو د هغوی لپاره مشورې ورکړو او د هغوی کولی شي چې مثلا خپل اسنادونه مربوطه دفتر ته راجع کړي او هغوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. ډېره مننه. په مختلفو سطحو دوی کولی شي چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یعنې څوک مکتب فرضاً نیمایي کې پاتې وي یا په پوهنتون کې تحصیلات نیمایي کې پاتې وي، د دې ټولو لپاره فرصت شته چې زده کړې بیا پیل کړي. دقیقاً. ډېر ښه. دوستانو، ښاغلی سلیمان اتمر ډېر کلونه کېږي چې همدلته جرمني کې اوسېږي او دلته د زده کړې په برخو کې ډېر فعال دی. د ډېر خلکو سره مرسته کړې ده او ډېر کسان توانېدلي دي د ده په مرسته چې په جرمني کې لوړې زده کړې شروع کړي. تاسو هم که د لوړو زده کړو یا د زده کړو د نورو فرصتونو په اړه کوم معلوماتو ته اړتیا لرئ، کولی شئ دلته موږ ته کمنټونو کې ولیکئ. زه به له ښاغلي اتمر نه وپوښتم، هغه به بیا تاسو ته کوم معلومات چې اړتیا وي هغه درکړي. ښه، تاسو ووایئ چې هر ډول فرصتونه شته. فرضاً که یو څوک وي چې زده کړې په 12م صنف کې پاتې وي، نیمایي کې پاتې وي، یا 12م صنف ختم کړی وي، په لیسې د فراغت سندونه ولري، څه ډول کولی شي دلته د جرمني په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي یا اوسبیلډونګ پیل کړي؟ زموږ هغه افغان کډوال چې په
افغانستان کې هغوی یعنې د هغوی درسونه نیمایي پاتې دي په ښوونځي کې. هغه کډوال کولی شي چې هغوی خپل الماني ژبې کورسونه ته لاړ شي، خپل مربوطه دفتر ته لاړ شي، هلته مراجعه وکړي او هلته تر د جرمني ژبې زده کړې وکړي. بعد د هغې نه هغوی کولی شي چې بدون د کوم سند چې متاسفانه څوک چې مکتب یا ښوونځي لوستي نه وي په افغانستان کې هغوی نشي کولی چې کوم سند وړاندې کړي دلته مرجع ته. نو هغوی کولی شي چې بغوفشولي په نوم باندې یا د آمادګي د دولارو زده کړې لپاره امکانات یو 2 کلن کورس دی چې هغوی کولی شي لکه کورس سوادآموزي غوندې چې موږ په دري کې یا په پښتو کې ورته وایو، هغوی کولی شي چې مثلا هغه زده کړې وکړي. بعد د هغې نه هغوی کولی شي هغوی نه چې هغه بغوفشولۍ نه چې فارغېږي دوی هغوی ته سند د 9م ټولګي ورکول کېږي. بعد د هغې نه هغوی کولی شي چې په مختلفو بخشو کې مثلا یو بخش هغوی کولی شي چې اوسبلډون کې بعد د هغې نه یعنې بعد د فراغت د دې نه هغوی کولی شي چې مثلا مختلفو کمپنیګانو ته مراجعه وکړي یا جاب سنټر ته یا جاب زوخې ته مراجعه وکړي، دفتر ته مراجعه وکړي. هغوی کولی شي چې د اوسبلډنګ یا مسلکي زده کړې چې دي هلته کولی شي چې زده کړې ته ادامه ورکړي. ډېره مننه. یو خو هغه کسان چې تاسو ووایئ چې زده کړې نوي تکمیلي کړي نشي کولی چې دلته سند وړاندې کړي باید بغوفشولۍ ته ولاړ شي. هغه کسان چې د 12م سند لري څه ډول کولی شي دلته هغه رسمي کړي چې دوی د 12م نه فارغ وپېژندل شي او چې دلته ممکن د ابیتور معادل وي او بیا ولاړ شي پوهنتون کې زده کړې شروع کړي؟ د هغوی لپاره کوم فرصت شته؟ په د مخکني سوال کې یو موضوع پاتې شو چې هغوی کولی شي پوهنتون درسونه ادامه ورکړي په هغه صورت چې هغوی کله چې خپل درسونه د بغوفشولۍ نه ختمه کړي نو هغوی کولی شي چې د ریالشولۍ لپاره یعنې د مکتب د 12م لپاره یا د 10م ټولګي لپاره وبخښئ 10م ټولګي لپاره ثبت نام وکړي او بعد د هغې نه 1 کال 2 کاله ریالشولۍ ووایي، بعد د هغې نه فارغ شي د ریالشولۍ نه او بعد د هغې نه ابیتور وکړي، بعد د ابیتور نه خپل بیچلر یا لیسانس د پوهنتون یا که غواړي مسلکي زده کړې وکړي اوسبلډنګ ته ادامه ورکړي. یا اوسبلډنګ هغه مسلکي زده کړې ته وایي چې اوسبلډنګ په الماني حرفوي زده کړې موږ افغانستان کې مکتبونه لرو رښتیا چې تخنیک ثانوي لیسه او ځینې نور مکتبونه وو. ډېره مننه. زه د دغه یوه دوست پوښتنې ته ځواب ورکوم چې د انټګراسیون په اړه کړې ده. د ویلي دي که څوک وخت ونه لري چې انټګراسیون کورس تعقیب کړي نو باید په راتلونکي کې څه وکړي. دی که کولی شي په شخصي توګه د ژبې کورسونه نور تعقیب کړي، ژبه یې ښه زده وي، کولی شي د بیاینس امتحان ورکړي او هغه اسناد په لاس راوړي. خو د انټګراسیون کورس چې دی هغه یو خاص شی دی چې هغه باید تاسو د بانک نه د هغوی اجازه ترلاسه کړئ او په هغې کې هغه د اورینټیرینګ کورس دوره هم شامله ده. بیا تاسو د هغو مکمل اسناد په لاس راوړئ. خو که یوازې همداسې وغواړئ د بیاینس اسناد په لاس راوړئ هر وخت امتحان ورکولی شئ، نو کوم لګښت چې لري به خپله په غاړه اخلي. ښه، راځو اوس هغه کسان چې فرضاً زده کړې په افغانستان کې پوهنتون کې 2-3 ټولګي کړي وي، نور بیا نه وي توانېدلي او راغلي وي جرمني ته دلته اوسېږي کډوال په توګه، هغوی څه کولی شي؟ باید پوهنتون د سره پیل کړي یا فرضاً هغه 2 کاله یا 3 چې د دوی هلته شوي دي هغه بیخي ضایع کېږي یا د هغو سره باید څه وشي؟ دوی باید څه وکړي؟ په اول کې باید دا موضوع تشریح کړم. که په جزئیات ولاړ شم نو دوستان به ښه صحیح معلومات ورته مجهوله شي، نو زه به عمومي معلومات ورکړم ځکه چې زه نشم کولی په جزئیات کې ولاړ شم، بعد د برنامه زموږ زمانه هغه ونشي. دوی په مختلفو شرایطو یعنې په مختلفو امکاناتو کولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یو خو هغه زموږ افغان کډوال دي چې په افغانستان کې مکتب یا ښوونځي لوستي نه وو، هغوی کولی شي چې ما معلومات درکړي، هغوی هغسې کولی شي چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو هغه افغان کډوال زموږ دي چې هغوی مکتب لوستي دي، د هغوی مکتب یا د هغوی ښوونځي فراغت اسناد که ورسره وي هغوی کولی شي چې د ریالشولۍ یا د 10م د ټولګي
سند دلته تبدیل کی، سند پورې تبدیل کی. بعد د هغې نه هغوی مستقیم کولی شي چې که د الماني ژبه تر B1 پورې یا B1 پورې یعنې 6 میاشتې دوام کوي هغه الماني ژبې، نو بعد د هغې نه کولی شي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي. یو فیلډ د مسلکي زده کړې لپاره چې هغوی کولی شي د مسلکي زده کړې لپاره ادامه خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یعنې خیاطي، نجاري یا مختلف مستري، رنګمالي، په دې کې ښه بخشونه هم شته دي، ښه فیلډونه هم شته دي، مختلف مسلکي زده کړې دي چې 2 کالو نه تر 3 کالو پورې دا وخت نیسي، معمولا مختلف حرفوي زده کړې. یوه پوښتنه، که چېرې څوک غواړي مثلا یوه برخه کې چې د دوی د خوښې وي زده کړې وکړي، دا تا چې ووایي چې ښې او بدې برخې پکې شته، دغه معیار څه ډول ورته ټاکل کېږي؟ دا د ژبې د زده کړې پورې اړه لري که د مکتب د نمرو پورې یا هغه کمپنۍ چې دوی نیسي؟ معمولا د دوی معیار یعنې دوی کولی شي په آلمان کې خطوط دا دي چې څومره ستاسو که نمرې مخکته وي تاسو کولی شي چې 1 کال نور درس ووایي، بعد د هغې نه یعنې تاسو باندې درس نور زیات ووایي، داسې نه دي چې تاسو ناکامه کړي یا خراب فیلډ ته ورکړي یا خراب بخش ته ورکړي، داسې نه دي. خو یو حرفوي یا مسلکي زده کړې دي، یو د پوهنتون دپاره آمادګي ده یا د پوهنتون دپاره درس ویل دي چې هغه په آلمان کې چې هغه خپل آلمانان باید حداقل 14 کاله درس ویلي وي، یعنې 12 کاله مکتب او 1 کال کالج ویلي وي، بعد د هغې نه دوی کولی شي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي یا د بیچلر دپاره لاره پیدا کړي. او هغه زموږ افغانان چې مکتب یا ښوونځي لوستي دي، فارغ شوي دي، هغوی کولی شي چې خپل سند دلته په بګراوند کې تصدیق کړي او دوی د ریال شولي یعنې د 10 ټولګي په سطحه دوی پیژني. بعد د هغې نه دوی کولی شي چې مستقیم حرفوي زده کړې ته لاړ شي یا کولی شي 3 کاله یا 2 کاله نور شتودنت کولیک یا فاونډیشن پروګرام یا آمادګي د پوهنتون درس ووایي. بعد د هغې نه دوی کولی شي چې د پوهنتون دپاره ثبت نام وکړي په هره پوهنتون کې. که احیانا خدای نخواسته دوی په دغه پوهنتون په دغه شتودنت کولیک یا په فاونډیشن پروګرام کې په انګلیسي چې فاونډیشن پروګرام وایي یا آمادګي د پوهنتون دپاره دي، دوی کولی شي چې بعد د هغې نه که احیانا ناکام پاتې شي دوی 6 میاشتې نور ورباندې درس وایي، یعنې بیا هم ورته چانس ورکوي، یعنې اخره دوی کولی شي چې لږ زره وخت اخلي خو دوی اخره کولی شي چې خپل حوصله ولري. بعد د هغې نه چې هغوی درس خپل ابیتور خلاص کړه، بعد د هغوی نه یا آمادګي د پوهنتون خلاص کړه، دوی کولی شي چې مستقیم هر یو آلمان پوهنتون کې زده کړې وکړي، یعنې د بیچلر یا لیسانس دپاره. دغه یو امکانات دي. او که نه غواړي حرفوي زده کړې ته ځي، معمولا حرفوي زده کړې ته یا مسلکي زده کړې ته زیاتره زموږ افغانان یا خپله په آلمان کې چې ځوانان ژوند کوي، دوی غواړي چې زر زده کړې وکړي، زر کار وکړي، نو دې دپاره دوی ډېر کوشش کوي چې هغه وکړي، مسلکي زده کړې وکړي. او په مسلکي زده کړو کې په هفته کې 3 ورځې د خپله کمپنۍ کې یا په خپله فیلډ کې یا په خپله مسلک کې دوی ځي مستقیم کار کوي، او 2 ورځې په هفته کې دوی درس لپاره ښوونځي یا خپل کالج ته ځي. ډېره مننه. او رښتیا هم د اوسپیلډونګ هغه کسانو لپاره چې نشي کولی، حوصله نه لري د ډېرو زده کړو، بیا دا ورته ډېر ښه دی او د دوی آینده لپاره ډېر ګټور دی. کولی شي همدا تعقیب کړي، په خپلو حرفو کې بیا مسلکي کارګر شي. که نه هسې کار ډېر پیدا کېږي، خو که چېرې سړی اوسپیلډونګ تعقیب کړي وي نو بیا هغه اسناد لري، یو مسلکي ماهر کس په توګه دی، بیا په ډېرو ښو ځایو کې ورته د کار فرصت شته. ښه، اوس راځو، دلته یو دوست پوښتنه هم کړې وه د ماسټرۍ په اړه. که چا د پوهنتون په افغانستان کې په یوه برخه کې بشپړ کړی وي، هغوی څه ډول کولی شي دلته خپل ماسټري شروع کړي؟ کوم اسانتیاوې شته، دولتي، خصوصي لګښت لري که نه لري؟ په دې اړه که لږ دوستانو ته معلومات ورکړئ. په اول کې ما تاسو ته وویل چې د افغانانو دپاره 2 امکانات دي په 2 موضوع. یو افغان کډوال چې دلته ژوند کوي په آلمان کې، د هغوی دپاره موږ مشورې ورکوو. او دویم هغه زموږ افغانان دي چې هغوی خپل درسونه په افغانستان کې لوستي دي، همدا اوس هم په افغانستان کې دي، هغوی د انټرنیشنل سټوډنټ په نوم باندې یادېږي. هغوی هم کولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، خو په مختلفو شرایطو، یعنې د هغوی کوالیفیکیشنونه باید مختلف اوسیږي، هغوی ښه امکانات ولري، د ژبې زده کړې ولري او نور.
په دې جزئیاتو کې راځم، هغه زموږ د ماستري په جزئیاتو کې راځم. زموږ هغه افغانان چې بیچلر یا لیسانس په افغانستان کې کوي په مختلف پوهنتونونو کې، هغوی کولی شي چې خپل ماستري په ټول آلمان پوهنتونونو کې خپل ماستري ته ادامه ورکړي. یعنې مستقیم د افغانستان لیسانس د ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونو د لیسانس په آلمان کې د لیسانس په سطح باندې قبليږي. نو دوی کولی شي چې مستقیم پوهنتون سره اړیکه ونیسي. په دې کې دوه رقم امکانات دي. یو هغه زموږ افغانان دي چې په افغانستان کې خپل بیچلر په انګلیسي ژبې کړی دي، یعنی لیسانس په انګلیسي ژبې کړی دي، او یا آیلټس ټوفل لري. دوی کولی شي چې خپل په انګلیسي ژبې مثلا ماستري فیلډ پیدا کړي چې د هغوی نومدی چې د دوی یعنی د دوی سبجیکټونه سره وخوري، یعنی ټول شیان سره وخوري. دوی کولی شي چې مثلا ماستري دپاره په هماغه پوهنتون د انټرنیشنل افیس سره اړیکه ونیسي او هغوی ته ووایي چې موږ درسونه په انګلیسي لوستي دي زموږ بیچلر، او موږ کولی شو چې دغه اسناد امکانات موږ سره دغه امکانات شته دي چې موږ دغه سند تاسو ته وړاندې کړو چې موږ درسونه په انګلیسي ویلي دي. او نور ټول هغه اسنادونه خو ما تاسو ته ویل چې د انابین یو مرجع ده د آلمان چې هغوی وریفای کړي دي چې ټول پوهنتونونه د افغانستان د بیچلر یعنی بیچلر ډیپلوما په آلمان کې د بیچلر په سطح قبليږي. نو بعد د هغې نه دوی که هغه پوهنتون ورسره مشکل نه درلود، نو دوی کولی شي چې خپل زده کړې په انګلیسي ژبه خپله ماستري ادامه ورکړي. او دې دپاره ریکوایرمنټ دپاره د الماني زده کړې هیڅ یعنی هغه نشته دي چې دوی باید کوم الماني ژبې زده کړې وکړي. او خوشبختانه موږ د 100 نه زیات افغانان ماستري برنامو دپاره په کوم پوهنتون کې چې زه کار کوم هلته مې راوړي دي او دوی همدا اوس درس یې لوستی دي. او په دې کې یو بل ښه امکانات هم دا دي چې هغوی پاتې درس نه دوی کولی شي چې په قانوني توګه دلته پاتې شي، خپل دولت ورته اجازه د کار فول ټایم اجازه د کار ورکړي، او دوی کولی شي چې په قانوني توګه دلته کار وکړي، مالیات ورکړي او دلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او بل موضوع دا دی چې هغه افغانان چې غواړي، یعنی په دې کې بیا بعضې پوهنتونونه دي چې فیس اخلي، معمولا انټرنیشنل پوهنتونونه یا پروګرامونه چې دي په دولتي یا خصوصي پوهنتونونو کې دوی معمولا فیس اخلي د انټرنیشنل سټوډنټانو مختلف د 6,000 نه په کال کې تر مختلف یعنی خصوصي پوهنتون او دولتي پوهنتون پورې مربوط ده یا مختلف برنامو پورې مربوط ده. او بل هغه زموږ که څوک د دې امکانات لري، نو زما مشوره دا ده چې دوی کولی شي چې د الماني ژبې زده کړي تر بېسوایه پورې، یعنی B2 پورې لیول پورې یا آیلټس لیول پورې چې دوی پوه شي په دغه سطح باندې په افغانستان کې ادامه ورکړي. بعد د هغې نه دوی کولی شي چې مستقیم په دولتي پوهنتونونو کې یا خصوصي پوهنتونونو کې په آلمان کې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. یعنی په فری ټیوشن فیس کې دوی کولی شي چې خپل ټیوشن فیس یعنی دوی ته د فیس نه اخیستل کېږي چې په الماني ژبه زده کړه کړي. او بیا هم هغه محصلین زموږ دي چې مثلا دوی غواړي چې په الماني ژبه زده کړې وکړي، خو الماني لوستي نه دي، د خپل پوهنتون په دری کې لوستي دي یا په انګلیسي لوستي دي یا په بل یا په پښتو ژبه لوستي دي. نو هغوی کولی شي چې یو کتاب د هاینز یا بیګنر په افغانستان کې وي، یعنی د هغې سند وړاندې کړي ګویته انسټیټیوټ کې هلته په افغانستان کې وي. بعد د هغې نه هغه وکړي دوی دلته خپل اسنادونه پوهنتون ته راجع کړي او یو کال دلته خپل الماني ژبې زده کړي ثبت نام وکړي او انکانډیشنل وبخښئ کانډیشنل اکسپټنس لیټر د خپل پوهنتون نه واخلي. یعنی یو کال بعد چې د ژبې نه فارغېږي باندې باید یو کال مخکې د پوهنتون کانډیشنل اکسپټنس لیټر ځان سره ولري چې یعنی د دوی ویزې لپاره مشکل پیدا نه شي. که په دې جزئیات کې لاړ شم شاید دوستان به صحیح پوه نه شي او د دې لپاره به هغه نه وي. مننه. زه به دلته یو شی یادونه وکړم، هغه کسان چې دلته جرمني کې کډوالو په توګه اوسي او پوهنتونونه یې په افغانستان کې خلاص کړي دي، هغه خپل کوم اسناد چې لري، موږ په دې اړه یو پخوا هم یو خپرونه درلوده په هانډبوک جرمني کې، په دې اړه پوره معلومات شته
چې څنګه کولای شي دلته خپل اسناد رسمي کړي او د اسنادو په وسیله بیا په نورو پوهنتونونو کې د جرمني په پوهنتونونو کې وړاندې ماسټرۍ ته دوام ورکړي. همدغه شرایط چې اتمر صاحب وویل چې د B2 او په ځینو پوهنتونونو کې د C1 یا C1 تر لیول تر کچې پورې باید ژبه زده کړي د جرمني ژبه، بیا د هغې وروسته ورته زده کړې وړیا دي. که فیس اخلیم ډېر کم وي چې هغه مقابل کې ورته تاسو ډېر به پوهېږي ملګري چې د ترانسپورتي وسایلو ټیکټ ورکوي. نو عموما په جرمني کې زده کړې وړیا دي، خو د ژبې زده کول ورته مهم دي. او ځینې خصوصي پوهنتونونه چې دي نو ممکن هغوی بیا په انګلیسي ژبه ماسټرۍ ځینې پروګرامونه ولري او بیا فیس واخلي. ښه، ډېره مننه اتمر صاحب. د جرمني د سکالرشپونو په اړه که لږ معلومات دوستانو ته ورکړئ او کولی شي هغه کډوال چې دلته په جرمني کې اوسېږي هغوی هم د دې سکالرشپونو نه ګټه واخلي. لکه څنګه چې موږ په ځینو معلوماتي څپرکو کې پخوا معلومات خپاره کړي دي، د جرمني ځینې پوهنتونونه د کډوالو لپاره هم بعضې سکالرشپونه لري چې کولی شي د هغو په مرسته ژبه زده کړي او په ځینو پوهنتونونو کې برخه زده کړې وکړي. تاسو په دې اړه معلومات مو څه دي؟ سکالرشپ د افغان کډوالو لپاره چې هغه په خپل آلمان کې ژوند کوي هغوی لپاره یعنی آلمان امکانات د آلمان دولت امکانات دا خطوب یا خدا امکانات دا دي چې هغه څوک چې په آلمان کې ژوند کوي د هغوی لپاره که خپل ژبې د آلماني ژبې زده کړې وکړي نو هغوی لپاره معمولا یعنی تاسو ته ویلی شم چې هغه فول سکالرشپ دي تقریبا، یعنی ضرورت نشته د سکالرشپ لپاره. دوی کولی شي چې خپل درسونه ته په فری یا په یعنی په فری دا فیس ورنکړي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي او دولت د خوا هم د هغوی د ژوند لپاره مصارف ورکول کیږي. او یو خو په دې کې یو مهمه موضوع دا دی چې باید دوی د آلماني ژبې د B2 لیول یا B2 په لیول او یا د C1 په لیول باندې دوی زده کړې وکړي. په دې کې بیا تاسو ته یو مشوره درکوم که تاسو د شپږ میاشتې د آلماني ژبې زده کړې وکړئ B1 لیول پورې، نو بعضې پوهنتونونه دي چې هغوی د B2 نه تر C1 پورې تاسو ته د تدریس امکانات برابروي خپل آمادګي ده. یعنی تاسو ته دغه یو چانس ورکوي که تاسو B1 سرټیفیکیټ ولرئ په آلمان کې نو تاسو کولی شئ چې مستقیم بعضې پوهنتونونه دي چې هغوی ته اپلای وکړي د ژبې لپاره د B2 لیول نه تر C1 او هغه خو وړیا دي، هغه معمولا وړیا دي یا وړیا دي یا بیخي ارزانه دي، یعنی داسې ډېر ارزانه دي، یعنې د هغوی فیس معمولا وړیا دي. بیا دوی سره کولی شي چې مثلا دې سره چې ختموي C1 لیول مستقیم په هماغه پوهنتون کې اډمیشن اخیستل کېږي یو. او بله موضوع که احیانا نه غواړي په هماغه پوهنتون کې درس ووایي، په هماغه پوهنتون کې د دې خوښې پروګرام یا کورس نشته دي، نو دوی کولی شي چې خپله د هماغه سرټیفیکیټ د C1 یا B2 ولري، نو دوی کولی شي چې د آلمان ټولو پوهنتونونو ته خپل داخله امکانات ولیږي او معمولا دوی اکسپټ کیږي د پوهنتونونو لپاره. په دې کې یو بیا هم زما مشوره دا ده چې د طبابت لپاره یې لږ ذره مشکلات دي، یعنی د طبابت لپاره یا د طب لپاره لږ ذره مشکلات دي چې دوی ته د دوی رزیشن یا اپلیکیشن شاید ریجیکټ شي معمولا ځکه چې دوی ډېر ښه اپلیکیشنونه کوالیفای سټوډنټونه دوی لپاره اپلای کوي په طب پوهنځي کې. خو بیا زما مشوره هغه دوستان چې طب په افغانستان کې لوستي دي او دوی غواړي چې مثلا خپل ادامه د طب یعنی د ډاکټرۍ ادامه یا ماستري وکړي، نو دوی کولی شي چې په هیلث منیجمنت کې یا پبلک هیلث کې په دغسې رشتو کې خپل ماستري ته ادامه ورکړي، یا په منیجمنت کې انټرنیشنل منیجمنت کې دوی لپاره بیا چانس ډېر دی چې دوی کولی شي چې خپل درس ته ادامه ورکړي. او بل هغه زموږ افغانان دي تاسو یادونه وکړه چې سکالرشپ چې هغه زموږ افغانان چې په افغانستان کې دي مخکې مختلف پروژې وي په افغانستان کې چې یو د IDA په نوم باندې او بل بعضې پروګرامونه د خپله د آلمان بعضې بنیادونه وو چې دوی د افغان ځوانانو لپاره مرستې کول او دوی ته سکالرشپ افرونه ورکول.
خو متاسفانه بعد د هغې نه چې په د افغانستان کې سفارت د آلمان بند شو، د دوی پروژې لږ زره ضربه ولیدل او دوی خپل پروګرامونه لږ زره لیک کړي دي. بیا هم تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې بعضې پوهنتونونه سرچ کړئ او خپله پوهنتون سره اړیکه ونیسئ او یا د هغې ویب سایټ ته لاړ شئ، هلته وګورئ د هغوی ریکوایرمنټ شته دي. خو معمولا باید تاسو کوالیفیکیشن ډیر های اوسیږي، یعنی ستاسو نمرې یعنی د بیچلر نمرې ډیر باید اوسیږي، د لیسانس نمرې باید ډیر اوسیږي ستاسو په یعنی تر د 80% نه پورته اوسیږي او تاسو د آیلټس ټافل سرټیفیکیټ باید ولرئ که په انګلیسي ژبه غواړئ چې ووایئ، او که په الماني ژبه ووایئ نو تاسو باید حداقل B1 یا C1 سرټیفیکیټ ولرئ. په دې کې یو بل موضوع ده چې هغه زموږ افغانان چې الماني ژبې زده کړې کړي وي په افغانستان کې، نو هغوی کولی شي چې په فري توګه دلته آلمان کې اډمیشن واخلي او دولتي پوهنتونونو کې او خپل درسونه ته په فري یا په ډېر په ارزانه باید دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي په ماستري یا ډاکټرا لیول باندې. خو د دوی مصارف د دوی خپل په غاړه دي، یعنی د کور کرایه او د انشورنس او د خوراکو مصارف باید دوی بیمه او روغتیایي بیمه دوی باندې خپله باندې دي، چې معمولا په کال کې حد اوسط 8600 یورو کېږي، چې په میاشت کې 220 شاوخوا یورو کېږي. دوی باید هغوی ته شو کړي او شپیر کنټو په نوم باندې یو اکاونټ د دوی بلاک اکاونټ په نوم باندې جوړیږي. دوی باید د یو کال مصارف باید دلته د آلمان سفارت ته شو کړي او دوی کولی شي چې خپل ویزا واخلي او خپل اډمیشن واخلي او دلته خپل درسونه ته ادامه ورکړي. د سره سره دوی کولی شي چې دلته کله آلمان ته ننوځي نو دوی ته اقامه د آلمان د هماغه تحصیل په جریان کې ورته ورکول کېږي او دوی په هفته کې 20 ساعته اجازه د کار هم لري چې دوی کولی شي چې د کار وکړي ورسره او خپل د بل کال د آینده کلونو لپاره خپل مصارف وباسي. ډیره مننه. زه به د یو څو دوستانو پوښتنې کړې دي، ځواب ورکړم. یو هارون قاسمي دی، د ویلي و چې ما B2 ماته Auslandsbehörde د Ausbildung اجازه نه راکوي. دا خبره نه پوهېږم چې ځینو ایالتونو کې به فرق لري، خو عموما داسې Ausbildungونه هم شته چې اجازې ته هم اړتیا نه لري. یوازې هغه Ausbildung چې د هغې کې عملا کار وي، په هغو کې بیا اول باید د کار اجازه ولرئ، بیا Ausbildung شروع کړئ. خو په ځینو نورو کې بیا دې ته اړتیا نشته. تاسو کولی شئ په خپل شاوخوا کې د نورو مشروطي دفترونو سره وګورئ او د ځان لپاره Ausbildung پیدا کړئ، ځکه په اوس وخت کې Ausbildung ته ډېر ارزښت ورکوي. خپله د جرمني د انټیګریشن اداره هغوی غواړي چې خلک Ausbildung وکړي او د Ausbildung د ترسره کولو سره بیا د قبولۍ چانس هم ډېرېږي. دا خبرې موږ په وار ورکړې دي په نورو ویډیوګانو کې مخکې چې شته، دلته یا زموږ د یوټیوب پر چینل کولی شئ تاسو وګورئ او معلومات ترلاسه کړئ. او یو بل ورور پوښتنه کړې وه امیر خان چې کله پوهنتون کې ماستري داخله ترلاسه وکړي بیا جاب سنټر پیسې قطع کوي که نه؟ بغیر د بافوق جاب سنټر پیسې ورکوي قطع کوي؟ زه فکر کوم چې بیا جاب سنټر پیسې قطع کوي، بیا یوازې د بافوق پیسې دي چې هغه د اتمر صاحب نور معلومات لري. امیر خان ته به دا ځواب وایم چې متاسفانه په آلمان کې کوم افغان کډوال چې قبول شوي دي یا قبول شوي نه وي، نو کله چې دوی پوهنتون کې اډمیشن اخلي د آلمان قانون دا ده چې جاب سنټر ورباندې پیسې بندوي او که هغه پوه نشي مثلا یو کال بعد یا 2 کاله بعد یا 6 میاشتې بعد دوی باندې پوه شي، د هغه 6 میاشتې مصارف بیرته ورباندې اچي چې دغه پیسې زموږ بیرته راکړه. دې کې ډېر دقت وکړئ چې دا ډېر مهمه موضوع ده چې بعضې زموږ افغان کډوال خپل درسونو ته په پوهنتونونو کې اډمیشن اخیستلي ادامه ورکړي او جاب سنټر یا سوسیال په جریان کې نه پرېږدي، نو کله چې یو کال تېرېږي نو هغوی باندې ډېر مصارف راځي چې بیرته سوسیال وایي چې دغه پیسې ته باید موږ ته وورکړئ. نو زما مشوره تاسو ته دا ده چې کله پوهنتون کې تاسو اډمیشن یا ماستري یا د بیچلر لپاره اډمیشن اخلي، خپل سوسیال یا جاب سنټر جریان سره کېږدئ او په آلمان کې بله مرجع د بافوق په نوم باندې ده چې ټول ورسره اشنا دي. دوی کولی شي چې بافوق نه
خپل معمولا د میاشتنۍ مصارف پیشنهاد وکړي او هغه معمولا شپږ هفتې وخت نیسي او دوی کولی شي چې خپل مصارف د بافک نه ترلاسه کړي. دې سره دوی اجازه د کار هم لري، دوی کولی شي چې ورسره کار هم وکړي. نو پوهنتون خو یو مهمه مرجع ده، نو دوی کولی شي چې ورسره کار هم وکړي، خپل یو څه نور امکانات د مالی امکانات ځان ته برابر کړي. ډېره مننه. یو بل دوست هم ویلي و چې زه چې څومره خبر یم ننګیالي احمدزي چې په جرمني کې پوهنتونونه اکثره وړیا دي، یوازې د جرمني ژبه ورته کفایت کوي. او رښتیا ده، هغه کسان چې همدلته اوسېږي هغوی یوازې چې ژبه زده کړي کولی شي داخله وکړي. که څوک غواړي د بهر نه راځي، هغوی لپاره بیا ممکن په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې فیس وي. دوستانو که نورې پوښتنې نه لرئ نو موږ دا خپرونه ورو ورو پای ته رسوو. یوازې د انټیګریشن په اړه یو څه نور اضافي معلومات چې دلته دي هغه هم درکړم. ځینو دوستانو پوښتنه کړې وه چې که موږ غواړو د دولت له لورې موږ ته لارښوونه نه ده شوې چې انټیګریشن ترسره کړو، موږ باید څه وکړو. هغوی کولی شي چې د بانف ادارې ته د انټیګریشن کورس ترسره کولو لپاره خپله غوښتنلیک ولیږي. د دې غوښتنلیک لینک زموږ په ویب سایټ کې موندلی شي. هینډبوک جرمني ته ورشئ او همدا د انټیګریشن کورس اړوند څپرکی خلاص کړئ. هلته بېلابېلې برخې دي، په هغو کې د هرې برخې لپاره لینکونه شته. همداشان د جرمني ژبې د آنلاین کورسونو وړیا نورو فرصتونو په اړه ډېر زیات معلومات شته. یو بل ورور اوس یو پوښتنه لیکلې ده، کولی شم چې خپل ورور راولم. ورور مې 12م کې دی، اول نمره دی او مصرف یې ټول په غاړه واخلم. صافی صاحب دی فکر کوم نعمت الله صافی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ځواب ته وایم چې 12م لپاره بلې امکانات شته دي. هغه مګرم کوالیفای سټوډنټونو لپاره باید د دوی د ښوونځي 3 کلن اخري 3 کالو یعنې 13م 11م 12م ټولګي نمرات حداقل د 15% نه پورته اوسیږي او د دوی د انګلیسي ژبې باید زده کړې باید پورته اوسیږي، ځکه چې انګلیسي ډېره مهمه ده دوی ته. چې کله دوی ځي انټرویو لپاره دوی باید خپله باید موټیویشن لیټر وکړي، هلته انټرویو ورکړي او باید آینس زده کړي. دا ضروري ده، مهمه ده. په افغانستان کې ووایي د هغې سرټیفیکیټ ولري، آینس زده وي او نور موټیویشن لیټر او مرکه په انګلیسي ژبه هم کوي. مرکه په انګلیسي باید وکړي، معمولا په انګلیسي کې، او باید د دې انګلیسي لیول باید های اوسیږي، یعنې روانه خبرې وکړي او خپل موټیویشن لیټر ټول شیان وکړي. دغه څو شیان، یو ترانسکریپټ ډېر مهم دي، انګلیسي ژبه مهمه دي، آینس مهمه دي. بیا دوی سره باید دوی د کورس د یو پی پی په نوم باندې، یعنې د یونیورسيټي پاتوې پروګرام یا د فاونډیشن پروګرام چې په آلمان کې وایي، په انګلیسي ژبه وایي، یا آمادګي د پوهنتون اډمیشن ورته واخلي، یا یعنې د ژبې آمادګي، د آلماني ژبې آمادګي باید دې ته واخلي. یو کال معمولا 9 میاشتې دوام کوي. د دې باید فیس ورکړي او د دې اډمیشن باید واخلي. دې سره د آینده کال د پوهنتون کنډیشنل اکسپټنس لیټر ولري ځان سره. که ونه لري، دغه اسنادونه ورسره ونه اوسیږي، نو دوی نشي کولی چې ورته ویزا ورکړي یا اډمیشن ورکړي. او که په جزئیات لاړ شم، دا هم کولی شم چې ورته نور معلومات هم تاسو ته درکړم چې دوی کولی شي د یونیاسیست له لارې خپل اسنادونه سبمیټ کړي. یونیاسیست یو ویب سایټ دی چې دوی کولی شي، اداره دی، یو بنسټ دی. ویب سایټ یې همدلته د هینډبوک جرمني په پاڼه کې هم شته، هغه لینک کې دوی کولی شي هغلته ولاړ شي، خپل اسناد د ارزونې لپاره ورته ولیږي او کومه پروسه چې نور اتمر صاحب تشریح کړه هغه مخته بوځي. بل شی دوی ته روښانه کړم، دا کنډیشنل اکسپټنس لیټر که نه، او کنډیشنل په اړه که لږ معلومات ورکړي دا څه دی چې دوی معمولا په آلمان کې که څوک غواړي چې درس ووایي، یو خو هغه زموږ محصلین دي چې مثلا مستقیم د دوی د انګلیسي ژبې زده کړې ډېر لوړ دي، دوی کولی شي چې مستقیم خپل ماستري لپاره اډمیشن واخلي. یو زموږ هغه افغانان دي چې مثلا غواړي چې په آلماني ژبه زده کړې وکړي په آلمان کې، نو دوی کنډیشنل اکسپټنس لیټر هغه لیټر ته وایي چې مثلا
دوی د پوهنتون دوی خپل اسنادونه یونیورسټي ته هماغه مرجع تاسو ویل چې معمولا انټرنیشنل اسنادونه وریفای کوي، تصدیق کوي. نو کله چې دوی تصدیق کوي، دوی پوهنتون ته لیږي چې زموږ اسنادونه ټول شیان صحیح دي، خو یوازې زموږ ریکوایرمنټ د ژبې پاتې کېږي، د الماني ژبې پاتې کېږي. بیا هلته واضح کنډیشنل اکسپټنس لیټر کې دوی الماني پوهنتون ورته لیکي چې زه کنډیشنل اکسپټنس لیټر ورکوم په شرط، کنډیشنل یعنی شرط په نوم دی، شرط اډمیشن ورته ورکوم په شرط په دې چې دا الماني ژبې زده کړې وکړي تر دغه لپاره پورې. نو دې سره یا الماني ژبې زده کړي کې یا بل ژبې، یا مثلا دغه یو ریکوایرمنټ د دې پاتې ده، نور ټول شیان د دې صحیح دي، کوم اسناد کوم مشکل لري. نو معمولا پوهنتون دغه اسناد ورکړي، دغه اډمیشن لیټر ورکړي. نو تاسو بیا چې کله سفارت ته ځئ د انټرویو لپاره، د ویزې لپاره، نو تاسو باید د هماغه شرطي کورس چې تاسو باندې ایښودل شوي دي د هغې کې ثبت نام لیټر، د هغې فیس لیټر چې تاسو پې کړي دي، دغه ټول شیان باید تاسو ځان سره ولرئ چې هغوی بیا تاسو ته ویزې ورکړي. ډېره مننه دوستانو. زما سره میلمه ښاغلی سلیمان اتمر دی. زموږ موضوع په جرمني کې د زده کړې فرصتونه دي. هیله ده په دا ویډیو په شیر باندې یو کلیک وکړئ او د خپلو دوستانو سره همداشان په ګروپونو کې تاسو یې شریکه کړئ، څو ډېر کسان له دې فرصتونو نه ګټه واخلي او زده کړې وکړي، تر څو وکولی شي خپل وطن او ځان او ملګرو دوستانو ته د خدمت جوګه شي. دلته ډېرې پوښتنې راغلې وې، خو زموږ عموما موضوع زده کړې او انټګراسیون کورس او دې ته ورته موضوعات په پوهنتون کې زده کړې، هغه پوښتنې چې د قبولۍ او پناه غوښتنې نورو شیانو په اړه دي، زه بیا هغو ته خصوصي په میسج کې همدلته کومنټو کې وروسته ځواب ورکوم. نور نو فکر کوم چې د دوستانو پوښتنې په دې اړه ختمې شوي دي. ځینې پوښتنې تکراري دي، یا دوستان کولی شي دا ویډیو بیا وروسته د سره وګوري، موږ یې دلته خپروو، بیا یوټیوب چینل کې هم کتلی شي. نور نو ښاغلی اتمر که څه وروستۍ خبرې لري هغه به هم تاسو سره شریکې کړي، بیا نو خدای په امانۍ درنه کوو. زما وروستنۍ او آخري مشوره دوستان هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او هغه زموږ افغانان کډوال چې په آلمان کې ژوند کوي، زما مشوره دا دی چې دوی کولی شي په هر لیول کې چې دي، په هر امکانات کې چې دي، دوی کولی شي چې خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړي. او موږ او تاسو ته ډېر مهمه ده چې زموږ خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړو. او یعنی دوی په هر لیول کې دوی کولی شي چې څه د افغانستان نه وي، څه دلته وي، خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دې نه باید مایوس ونه اوسېږي. د حل لارې دپاره امکانات شته دي. متاسفانه موږ ونشو کولی چې دلته ټول موضوعات تاسو سره شریکه کړو او تاسو ټول ته موضوعات تاسو ته ووایو. نو یعنی ټول امکانات لپاره تاسو لپاره امکانات شته دي. که ځینې دوستان بعضې پوښتنې لري، کولی شي چې ما سره مستقیم اړیکې ونیسي او زه ورته به ټول امکانات شریکه کړم یا تاسو سره. او حتما همدلته سلیمان اتمر صاحب زه په دې ویډیو کې ټاګ کړم، یا ممکن چې د شریکه کړې ویډیو هغلته تاسو پیدا کولی شئ. که چا بیا خصوصي پوښتنې درلودې د زده کړو په اړه نور فرصتونه، دا یې کولی شي انشاءالله چې ډېره مرسته در سره وکړي. موږ سره هم چې کوم معلومات یې هغه به درته وړاندې کړو، او د هینډ بوک جرمني د ویب سایټ کتل او همداشان هیله ده د دې ویډیو شریکول مه هېروئ. او تاسو کولی شئ موږ ته خپل ټولې پوښتنې چې بیا ولیکئ، ممکن چې بیا اتمر صاحب یو ځل بیا را دعوت کړو په دې اړه، که معلوماتو ته اړتیا وه بیا بحث وکړو. نور مو نو په خدای سپارم، ښې ورځې شپې درته غواړم. خدای مو مل.